بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ ملګرو زموږ نیکست لیکچر کمانډ پرومپټ ملګرو موږ فل ډیټیل سره ویلي، خو دې کې به زه یو لیکچر تاسو ته بل هم درکوم چې هغه وینډوز 7 پاسورډ هیکینګ دی، یعنی وینډوز 7 پاسورډ به موږ څنګه هیک کوو. صحیح ده ملګرو. زه راځم زما نیکست لیکچر دا دوه دانې دي: کنیکټ ټو ا نیټورک پروجیکټر اینڈ کنیکټ ټو ا پروجیکټر. نیټورک څه ته وایي ملګرو؟ نیټورک کمپیوټر کله چې دوه یا له دوه څخه زیات کمپیوټرونه د ډیټا یعنی د معلوماتو د شیر کولو په وجه یو بل سره کنیکټ شي، یو بل سره ونښلي نصب شي، دې ته وایي نیټورک کمپیوټر. صحیح ده ملګرو. زه هم غواړم چې زه د نیټورک پروجیکټر سره خپل سکرین شیر کړم، یعنی زه غواړم چې د پروجیکټر سره خپل سکرین نصب کما، یعنی زما سکرین د پروجیکټر کې راته شو شي. زه به راځم کنیکټ ټو نیټورک پروجیکټر باندې به کلیک کوم. کله مو چې په دې باندې کلیک کوم ماته داسې یو صفحه راځي. دې صفحې کې مانه پوښتنه کوي how do you want to connect to a network projector. نیټورک پروجیکټر سره څنګه ځان کنیکټ کول غواړي، هغه اډرس پکې چې او کنه ته هغه سرچ کې، یعنی ګوري ماته اډرس نه دی معلوم، زه وایم چې آیا که چا شیر کړی دی، یعنی ما شیر کړی دی یا بل چا شیر کړی دی، هغه زه غواړم هغه سره ځان کنیکټ کړم او هغه سرچ کړم. سرچ فور ا پروجیکټر دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو ته به دا سرچینګ وکړي، که چیرته چا شیر کړی وي نو تاسو ته به اتوماتیکلی هغه پوره لیست راشي. کوم چې کنیکټ کول غواړئ انتخاب یې کوئ او کنیکټ باندې کلیک کړئ، تاسو ته به اتوماتیکلی کنیکټ شي. نو ماته جواب راکړو نمبر اف پروجیکټرز فاوند 0، یعنی یو هم داسې پیدا نه شو چې هغه چا شیر کړی وي. کینسل ماته ضرورت نشته. زه راځم بیا ملګرو سټارټ ته آل پروګرام ته اکسیسریز ته. دې معنا خو همدا وه کنیکټ ټو ا پروجیکټر. دې معنا دا د فار ایگزامپل تا دا سره کنیکټ کړ، دې سیټینګ ته دلته کولی شي. یا ته فار ایگزامپل ما سره نیټورک یعنی بیلینا پروجیکټر ما سره نه دی شیر شوی، ما د خپل سیستم د لیپټاپ دا د یو غټ سکرین سره LCD سره یا LED سره ما کنیکټ کړی دی. ما ته لیپټاپ کې هم ښکاري او په غټ سکرین باندې هم شو کیږي. دا غټ سکرین والا او ستاره د لیپټاپ والا چې ترمنځ کومه ارتباط دی، کومه نښته ده، دغه ارتباط او دغه نښتې سیټینګ ته دلته کولی شي. صحیح ده ملګرو. کمپیوټر اونلی معنا دا یعنی صرف دې ماته په کمپیوټر کې ښکاري، په LCD کې دې راته نه ښکاري. یعنی ته چې کله دا دواړه کنیکټ کې VGA ضرورت تاسو ته دی. VGA تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، صحیح شوه. VGA ضرورت تاته دی، VGA کیبل په تور باندې به تاسو دا سیستم دغه LCD سره کنیکټ کولی شئ، بیا ستاسو سکرین هلته په LCD کې ښکاري. دویم ډوپلیکیټ دی. ډوپلیکیټ معنا دا ده چې هم دې راته په لیپټاپ کې ښکاري او هم دې راته په LCD کې ښکاري، یعنی ستا سټوډنټس دي هغو ته به هم ښکاري. ایکسټینډ معنا دا ده چې فار ایگزامپل ته غواړې ستا خپل سکرین او هغه سکرین دی یو وي. یو معنا دا نه ده چې تا ته به د آیکن هم هلته ښکاري، د آیکن به تا ته نه ښکاري، بلکې ته چې کله یو وینډو راولې او ته غواړې چې دې کې ایډیټینګ وکړې په اسانه طریقې سره، په ښې طریقې سره، ته دا خپله وینډو هلته په هغه LCD کې هم ښودلی شي، تا ته به هلته غټه ښکاري، هغه ځای کې ته پکې ایډیټینګ کولی شي. ایکسټینډ باندې کلیک کړه، تاسو ته به په دې ویډیو کلیک کې ښکاره شي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. بل موږ سره ملګرو پروجیکټر اونلی دی. پروجیکټر اونلی معنا دا یعنی صرف پتا ته په LCD کې ښکاري یا LED کې، یعنی غټ سکرین کې، خو لیپټاپ پتا ته توره پټۍ یعنی توره پرده بتاتی. دې شارټکټ تاسو مخکې هم زده کړی دی، وینډوز بټن P شارټکټ دی، وینډوز بټن P دا مخکې هم را روان دي، خو تاسو ته ما ویلي وو چې دا به درته په دې ځای کې وایم. تاسو ته ما سکرین ریزولوشن کې دا ویلی وو چې دا ټول معلومات به تاسو ته بیلته وایم. هغه معلومات نن ورځ موږ ویلي او امید لرو چې په دې ویډیو باندې به تاسو پوره پوه شوي یاست.